به په نوې ډهلي کې مختلفې جامې لکه پنجابي، شراره، ساري دامنې قیمت یې 15,000 روپۍ 15,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ تیارې ګنډل شوي دي، سایزونه پکې شته دي او قیمتونه هم ښه مناسب قیمتونه دي. 9 متره لمنه لري، کار یې خامک کار شوی، قیمت د دې 12,000 افغانۍ دي. 12,000 افغانۍ ډېر ښکلي دي او ډېر ښه کار پکې شوی دی. السلام علیکم. د سنرایز افغانستان د اوریدونکو او مینوالو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ، د صحت او عافیت جامې مو پر تن اوسي. زه سارا صافی نن ستاسو په چوپړ کې یم او راغلی یم نوې ډهلي ته. دلته به په نوې ډهلي کې مختلفې جامې لکه پنجابي، شراره، ساري دامنې دغه جامو په اړه به زه تاسو ته معلومات درکړم، د دې د قیمتونو، د ډیزاینونو او د رنګونو په باره کې. په دې هیله چې له ما سره پاتې شئ او ملتیا مې وکړئ. دوستان اوس مهال راغلو دلته د یو ورور څنګ ته او د دې نه به پوښتنه وکړو، موږ ته به د دغه جامو په اړه معلومات، د قیمتونو په اړه، د ډیزاینونو او د کار په اړه به موږ ته معلومات راکړي. السلام علیکم ورور، خاص دی؟ وعلیکم السلام. هیله ده چې روغ جوړ وئ وروره. په پیل کې که تاسو خپل ځان موږ ته راوپېژنئ. مننه، خیر اوسئ. زاهد الله یم، یو تن د شریف مارکیټ دوکاندار. ډېر ښه. دغه ځای د ستاسو دکان په اړه که دقیق ادرس ووایئ چې کوم ځای کې دی ستاسو دکان؟ شریف مارکیټ 2م منزل، نوې ډهلي. ډېر ښه. ورور په پیل کې به د دغه جامو نه موږ شروع کړو. غواړو چې تاسو موږ ته دغه مختلفو جامو په اړه معلومات راکړئ، قیمتونه یې، ډیزاینونه یې او د کار په اړه موږ ته معلومات راکړئ. پیل به د دغه شرارې نه وکړو، د دغه په اړه به تاسو موږ ته معلومات راکړئ چې څه پکې کار شوي دي او قیمتونه یې څومره دي، رنګونه نور لري یا نه لري. شراره دی کې دغه کار شوی، کلاباتو کار شوی، نیګینه کار شوی، غمی او 2 صادره لري. یو صادره بخمل خال ده، کلاباتو ده، یو صادره دی جالۍ. دا دواړه ورسره خرڅېږي که نه؟ نه، دواړه ورسره خرڅېږي او شراره چې ده بخملي ده. نن سبا بخمل ډېر مود دی، خلک ډېر خوښوي. او څه کار شوي پکې دی کې هم کلاباتو، نیګینه ده؟ کلاباتو، نیګینه، خال، 3 واړه کار شوي. ښه ښه، ډېر ښه. رنګونه پکې څنګه؟ نور رنګونه مختلف رنګونه لري، 6 رنګه، 15 رنګه راځي. ډېر ښه. قیمت د دې څومره دی ورور؟ قیمت یې 15,000 روپۍ 15,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ. او کرا لپاره یې ورکوئ که نه یوازې فروش لپاره؟ یوازې فروش دپاره دی، کرا دپاره دا شی نه. دوستانو د دغه شرارې سره 2 څادرونه دي چې یو یې البته جالۍ ده او بل یې بخمل د، دواړه استفاده کولی شي څوک. او دغه شرارې معمولا ډېری په ودونو یا کوژدو کې استعمالیږي د ناویګانو دپاره. البته ژوند هم ترې استفاده کولی شي، خو ډېر چې ده د ناویګانو لپاره استعمالیږي. کار یې لکه څنګه چې ورور جان وویل، ډېر پکې زیات د بخمل کار شوی دی، په ټټر کې د خال او د کلاباتو کار شوی دی. نو مختلف رنګونه، مختلف ډیزاینونه لري، نور رنګونه هم پکې شته دي، د دې نه هم ښایسته رنګونه او ستاسو په خوښې رنګونه. عربي ډیزاین دی، ډېر ښه. یا لانداره او دې کې هم رنګونه شته، رنګونه مختلف رنګونه لري.
څه څه پکې کار شوي وروره دا ټوټه فکر او کوم دې کې صرف غمی کار شوي نیګینا کرسټال او کلاباتو دی بس ها ډېر ښه همراه. ټوټه فکر کوم جارچېټ ده نه دا گاج دی گاج او یالان چې دی هغه بیا جالۍ جالۍ ده او ډیزاین لپاره جوړ کړی دا یالان دی ډېر ښه په کار کې تاسو ویلي چې غمی دی او کلاباتو او کلاباتو دی ډېر ښه دې قیمت ته د دې ډوري څومره کاروي دی قیمت یې 4.5 4.5 افغانۍ دی نور رنګونه پکې شته دي که یوازې همدا دی نه دې کې 15 رنګه راځي رنګونه مختلف دي دې کې او په نور ډیزاینونو کې داسې شته دي چې مطلب لاندې لږ لمنه کې دي ځکه کار وکړي که نه یوازې ساده دي نه، هر قسم شته دې کې ها هر رقم پکې شته دي او بل ډیزاین هم شته چې لمنه کې کار شوی او داسې چې د جالۍ کې کار شوی او اوس کې ډیزاین ګاج کې کې کار شوی یالان بل ډیزاین وي شته هغه ډیزاین هم شته موږ سره ښه ډېر ښه اوس به راشو د دغه په اړه به تاسو موږ ته معلومات راکړئ ورور چې د دې شراري قیمت څومره دی او څه دا ساری دامن دی دخترانه ډېر ښه او دخترانه ساری دامن دی نیکینا او دغه پکې کار شوی خامک خال او خامک خال او خامک کار شوی شیشه کار شوی او دا جالۍ ده که نه جالۍ ده جالۍ ده رنګ پکې یو رنګ راځي همدا یو رنګ دې کې یو رنګ راځي او کمپنۍ نه یو رنګ صادر راځي. نشته ورسره صادر شته صادر لري ښه ډېر ښه د دې قیمت بیا څومره دی قیمت د دې 9.5 9.5 افغانۍ او معمول کې دا جلیکیان استعمالوي او ټوټه چې دا جالۍ ده همدارنګه خال او خامک پکې کار شوي دي صادر ورسره شته د قیمت یې مو ورور جانه ویلې چې 9.5 افغانۍ دي اوس د دې په اړه وایي چې او ورور دا ګجراتي دي ها دا ګجراتي ګجراتي دي دوه رنګه راځي او ګلونه هم رنګه کار شوی دي کې غمی او خامک کار شوی شیشه غامي خامک او شیشک پکې دا شیشه پکې گاج کار کې جوړ شوی دی گاچی دی دا دام ټوټه گاج ده یعنی ټوټه یې گاج دی دا معمول کې ټول چې دی په دوه رنګه راځي که نه یو دا رنګ دوه رنګه راځي رنګونه بیا مختلف دي ښه ډېر او بالتنه یو رنګ راځي لمنه بل رنګ لمنه راځي بل رنګ راځي بس لمنه هم رنګ کار بالاتنه کې شته دی په بالاتنه کې مغمي کار شوی دی او شیشې دي شیشه ده او خامک ده خامک ده قیمت د دې څومره دی ورور د دې قیمت 8.5 افغانۍ دي 8.5 افغانۍ هو. او رنګونه پکې مختلف رنګونه دي مختلف رنګونه 15 رنګ لري دا ډېر ښکلی ډیزاین دی ډېر ښایسته جوړ شوي دي اوس د دې په اړه موږ ته معلومات راکړئ ورور دا جالۍ ده دا هم ګجراتي ده جالۍ ده دا هم رنګه راځي دې کې رنګونه تقریبا 3 رنګ راځي ها دې کې ټوله شیشه کار شوی لږ پکې فکر کوم کلاباتوم شته دی کلاباتو ډوري تار دی هغې ته ډوري وایي ښه ښه او هغه هم خامکي دي شیشه او غمی او او دسکاول هم لري دا ځان سره یو دسکاول هم لري ډېر ښکلی معمولا هماغې ځینې راغلی مختلف رنګونه 3 رنګ لري دا کوم رنګ دی نور دې کې یو فولادي رنګ دی یو دا دی یو پکې زیړ رنګ راسي ډېر ښکلي رنګونه دي د دې قیمت څومره دی وروره د دې قیمت 15.5 افغانۍ دي 15 افغانۍ ډېر ښکلی ډیزاین او ډېر ښکلي کالي دي البته محفلونو دپاره محفلونو دپاره جنکۍ استفاده کېدی نه ډېر ښه اوس به موږ ته وروره د پنجابي کالو په اړه معلومات راکړو چې پنجابي کالي ده پنجابي کالي مشته انجلي مشته پیل کې د انجلي نه به شروع کړو د انجلي کالو په اړه وایي انجلي نه شروع کړه انجلي کې موږ سره مختلف ډیزاینونه دي دا کمرچین کمیس دی لاس کار پې شوی مری کار شوی او غمی پټ کار شوی شلوار پایجامه لري دا لاس کار دی پایجامه کوم رخت ده شلوار دی پایجامه شلوار راځي نه رخت کوم دی دواړه دا پایجامه ارګنزا ده ښه ښه ډېر ښه او پایجامه ارګنزا ده پورته ارګنزا ده که نه نه پورته ګاش دی ښه ډېر ښه او رنګونه پکې مختلف شته رنګونه 3 رنګ راځي دي کې یو تور رنګ راځي ماشي رنګ راځي او کریمي رنګ د راځي مرۍ د تارو د غمو کار پرې شوی دا غمی کار شوی لاس کار دی او مری پټ کار شوی دا ټول کار لاسي کار ده لاسي کار دی دا لاسي کار دی ها د دې به قیمت څومره وي د دې قیمت 15.5 افغانۍ دی 15,000 او دا لاسي کار پې شوی لاسونه باندې هم ښایسته کار شوی او لمنې باندې هم ښایسته کار شوی غاړه هم همداسې ښایسته ظریفه جوړ شوی ډېر ښکلی او د لاس کار دی لاس کار د صادر هم غمو ښایسته کار، د صادر لري خالونو کار یې. صادر هم گاج دی ګلدار صادر یې بیا همداسې ساده یي که نه غني ساده لري نه ساده راځي دې سره بیا ساده راځي ډېر ښکلی صادر دی دا ساده اوس د دې څنګې په اړه چې کوم دي د دې په اړه معلومات دا چپنداره ده ها. او دا هم چپنداره دی کې هم همداسې غمي او دغه مرۍ کار شوی لاس کار دی پایجامه چې دی دی ګراره دی بیا بیا دا پیجامې د دې چپندارو سره ټول همداسې ګرارۍ که نه دې سره مختلف پیجامې راځي دې سره ګراره راغلی او دې سره شلوار هم راځي ګراره هم راځي بیا د مشتری نن سبا دا ډېر خوښوي او ګرارې والا خوښوي شلوار والا خوښوي دې کې مرۍ کار شوی نیګینه کار شوی
او نشه مری دی بس ډېر ښه او قیمت د دې کلاباتي بیا څومره دی ورو قیمت د دې 4.5 افغانۍ دی 4.5 مختلف رنګونه پکې شته دي دې کې رنګونه تقریبا 6 رنګ راسي ها ډېر ښه اوس د دې څنګ کې په اړه چې کوم یو ده یا هم د دغه لیموي په اړه معلومات راکړي د کوم چې څادر ما په سر کړی دی دام ډېر خلک خوښوي او ډېر دغه هم لري دې کې یعنې مختلف کارونه شوي ټوټه یې ګاش ده ټوټه یې ګاش د دې پیجامه ده او الاس کار پې شوی ټول د خامک کار دی او خامکي دي ده پیجامه یې مکمل خامک کار شوی او کمیس هم چې دی دې کې هم کار شوی الاس کار مرۍ کار شوي نیګینه او خال مرۍ دی او نیچه مرۍ نیچه مرۍ دی نیګینه او خال د دې قیمت بیا څومره دی ورو د دې قیمت 6.5 افغانۍ دی 5.5 افغانۍ رنګونه پکې مختلف دې کې رنګونه 4 رنګ راسي ډېر ښایسته رنګونه لري ټولې جامې ډېرې ښکلې وي خو دا رنګ او دا جامې بیخي فوق‌العاده او ډېرې ښایسته دي دا لاس کار شوی په لاسونو باندې کار شوی غاړه باندې کار شوی مکمل او پیجامه یې د خامک راغلی ډېر ښکلی ډیزاین پنجابي موږ سره مختلف دي ډیزاین نه اوږدې هم شته لنډې هم شته دی اوږد ډیزاین کې دی او دې کې معمولا ټول د لاس کار شوی چې عین تکه ارګنزا ده کوم کار پکې د لاس شوی دی ورو لاس کار پکې دا ګلونه شوي مرواري مری دی پکې او بر هم همداسې مرواري یا ښه کار شوی په لاسوړو باندې هم همداسې مری کار شوي دي او دې کې معمولا ټول د لاس کار دی نه دا لوپټه ده ښایسته ډېر ښکلې لوپټه هم ده ښکلې کالیم دي د دې قیمت بیا څومره دی ورو د دې قیمت دی 6.5 افغانۍ 6.5 او دا برانډ مالونه دي ډېر د اوچت کمپنۍ مالونه دي دا ډېر ښکلې جوړه ده ښکلی رنګ هم ده او کار هم ډېر ظریفه شوی ډېر ظریفه دی دوستان اوس به راشو دلته چې ډېر داسې یو جوړه مې ولیدله چې بخمل ده د ژمي لپاره ده او کار هم ډېر ښایسته کار ده نو وروره به د پوښتنه وکړو چې معلومات د موږ ته راکړي چې څنګه جوړه ده کار یې څنګه ده بخمل جوړه ده کار یې عموما لاس کار پکې شوی ډېر ښه دې کې غمی کار شوی لاس مرۍ ده خال دی او پیجامه یې مکمل بخمل راځي صادر نه دی شال دی شال ورسره شال هم ورسره بخمل راځي بخمل کوم بخمل دی ورور بخمل 9000 بخمل نه دي ډېر ښه کار پکې یوازې د مرۍ او غمی او خال کار شوی او قیمت د دې څومره دی ورور قیمت د دې 4.5 افغانۍ دی دې کې بیا موږ سره مختلف ډیزاینونه دي ساده دا خو محفلي دي ساده د ژمي دپاره کور لپاره یا هغه هم شته موږ سره ډیزاینونه مختلف دي د ټولو صادرونه همداسې لکه د شال غوندې دي که نه مختلف د هغې مختلف صادرونه دي هغه چې موږ سره راځي د هغې پیجامه مختلف دی او صادر یې مختلف دی تاسو کولی شئ دې خوا راشئ ویې ګورئ هغه دا ډیزاینونه دي موږ سره دا بیا تقریبا د هغې نه ساده دي نو د هغې نه ساده دي دا د هغې نه ساده دي فقط د خال او د دې کې صرف خامه کار شوی خال کار شوی بس او پیجامه او لوپټۍ چې راځي دا بنارس کې راځي بنارس کې او د دې قیمتونه بیا څومره د دې قیمتونه 3.5 افغانۍ نور رنګونه لري رنګونه مختلف دي ډیزاین هم لري دې سره ټولې پیجامې او صادر هم د بنارس راځي بنارس راځي دې سره
نورو ډیزاینونو او نورو پنجابي جوړو خواته هلته د ګورېګانو نه تېر شو ځکه دلته به زه وګورم چې ټوټۍ څنګه ده کار یې څنګه د نږدې نه بیا هم زه وګورم هم به یې تاسو ته وښیم نو ورور که تاسو ته زحمت نه وي چې یو څو جوړې موږ ته راواچوي په موږ یې دلته وګورو او ډیزاین به تاسو ته پنجابي کې وښیم دې کې کار مختلف دي او ډیزاین یې د دې چې پیجامه نه یې ګراره ده ډېر ښه دا یې پیجامه ده دوپټه یې رنګه کار شوی پیجامه هم د دوه هغه نه جوړه شوې ده لاندې جالۍ ده او پاس هم کنخاب بنارس ډېر ښکلی دا هم څادر دی هغه یې څادر دی رنګه څادر کار شوی او دې کې عموما د لاس کار شوی ښه ډېر ښکلی څادر او ښکلي کالي دي لاسوړو باندې هم کار شوی دې کې څه کار شوی خال ده نیچه مرۍ نیچه مرۍ ده او مرواري کار شوی پکې ډېر او کلاباتو کار شوی ډېر ښه دغه جامې نه معمولا خلک په ودونو او محفلونو کې اغوندي همداسې استفاده کوي د دې قیمت څومره دی ورور د دې قیمت 9.5 افغانۍ دي 9.5 او دې کې بیا موږ سره ډیزاین ډېر مختلف راغلي د دې دا کار ښه دی چې تیارې دا جامې ګنډل شوي دي او سایزونه خو پکې شته دي سایزونه هغې کې مختلف دي ډیزاینونه مختلف دي موږ سره یو دا ډیزاین راغلی نوی برانډ د دې جامو دا خواله ده چې تیارې ګنډل شوي دي د دې بیا مختلف سایزونه لري د دې پیجامه بیا د هغې چې و ګراره د دې شلوار پیجامه ده دې ته شلوار وایي د دې پیجامه چې دا شلوار ده دې کې مرواري کار شوی مرۍ کار شوی نیګینه ده او خال کار شوی تکې ارګنزه ده او دا یې څادر ده څادر هم ډېر ښایسته ډیزاین دی د دې قیمت څومره دی ورور د دې قیمت 5.5 افغانۍ دی 5.5 افغانۍ ډېر ښکلي کالي دي رنګونه هم پکې شته رنګونه څلور رنګه راځي خواله په دې کې ده چې تیارې ګنډل شوي دي سایزونه پکې شته دي او قیمتونه هم ښه مناسب قیمتونه دي اوس وخت کې څنګه د ټولې جامې چې دي تیار دغه دا ولې په ارګنزه ټوټو کې راځي ټول چې ګوریم د ارګنزه او ارګنزه نن سبا چې وګورې مخکې خو دا ګاچ ډېر دا ګاچ ډېر وي که نه اوس ډېرې کمې شوي نن سبا دي عموما مود هم د ارګنزه شوی ټولې جامې چې اوس ګورې ټولې ارګنزه اوسي ارګنزه کې راځي مود ارګنزه ده ډېر ښه دا دوه پنجابیانو خو ولیدل ورور اوس که د هغه جوړې په اړه چلته بنده ده هغه هغې کې رنګونه مختلف دي را سره ګاچ کې دي هغه ګاچ کار شوی مکمل ټوټی ګاچ دی او کار یې مختلف کار شوی کار یې شیشه لمن یې ښایسته لوی لمن لري 9 متره لمنه لمنه یوازې 9 متره ده دی او 9 متره لمنه لري کار یې خامک کار شوی خامک مرۍ شیشه مرۍ پکې کار نه صرف شیشه او نیګینه کار شوی او خامک دی دا لمنه ده ډېر ښه او دی بالتنه ده بالتنه کې بیا لاندې مرۍ شملۍ کار شوی لاسونو باندې مرۍ کار شوی شملۍ لاس کار شوی او صادر هم ښایسته صادر دی صادر هم ګاچ دی مکمل عموما دا جوړه چې دی ګاچ کار شوی ډېره ښکلې جوړه ده او ښکلی کار یې دی رنګونه پکې نور شته یا نه رنګونه څلور رنګه لري څلور کوم رنګونه دي دې کې رنګونه یو ځنګالي فولادي او بل پکې دغه رنګ دی جګري د دې قیمت بیا څومره دی د دې قیمت 9.5 افغانۍ دی 9.5 افغانۍ د دې ټولو قیمتونه خو مو ویلې وروره ما دپاره به د ټولو قیمتونه څنګه دي ستا دپاره څومره ډېرې ښیي نه ما دپاره به څومره چې کمې ښیي څومره چې ډسکاونټ بل چاته کوو تا ته به یې موکو ډېره زیاته مننه ورور تاسو ته به هم ډسکاونټ وشي تاسو به اوس موږ ته داسې جامې که هغه شرارۍ کنجلي چې لږ ډېر خرڅېږي دلته یا هم ډېر خلک یې خوښوي او ډېر ښکلي اوسي نو هغه موږ ته اوس تاسو وښایي دا ډیزاین راغلی دمبالهداره ده نن سبا ډېر مود دی دمبالهدار کمیسونه چې عموما جینکیان هم دا ډېر خوښوي محفلونو لپاره دې کې مختلف رنګونه مختلف ډیزاینونه راځي دا یې پیجامه ده کار پې شوی دا یې مخ دی د کمیس دا یې شا ده شا یې مکمل کار شوی څه کار شوی وروره دې کې نیګینه او شیشه کار شوی او کلاباتو کار شوی سپین کلاباتو کار شوی ډیزاین ټوټه خو جالۍ ده که نه ټوټه یې جالۍ ده ټوټه یې جالۍ ده پیجامه کې هم همدا د پیجامه کې هم همدا کار شوی ډېر ښه
دا جامې به عموم کې کوم کسان ډېر وړي تاسو نورو؟ دا په عموما کې دا اکثره ناویانو ته خلک اخلي او بعضې جنکۍ محفل دپاره اخلي، خو ډېر یعنې ناویانو ته اخلي؟ ډېر اکثره ناویانو ته اخلي. درنې دي؟ نور رنګونه پکې شته دي ورور؟ دې کې رنګونه 6 رنګه راځي، 6 رنګونه راځي، سایزونه یو سایز راځي. بیا ټول یو سایز؟ غټ وړوکی سایز نشته؟ غټ وړوکی نه، دا فری سایز راځي. او قیمت یې د دې څو دی بیا؟ قیمت د دې 2000 افغانۍ دی. 2000 افغانۍ. ډېر ښکلي دي او ډېر ښه کار پکې شوی دی. دوستانو اوس راغلو ته یوه ډېره ښکلې او زما په خوښې او ښایسته رنګ شرارې ته. نو ورونه به د دغه د کار او د قیمت په اړه هم پوښتنه وکړو، موږ ته به یې معلومات راکړي، ځکه زما خو ډېره زیاته خوښه شوه. مې رنګ ډېر ښکلی دی او مې کار راته ډېر لوکس او ظریف ښکاري. نو دغه په اړه تاسو راته معلومات راکړئ ورور. دا شراره ده، دې کې رنګونه مختلف دي موږ سره. دا اکثره کوژدې او ودونو دپاره خو به یې ګورئ، اکثره خلک کوژدې او ودونو لپاره ترېنه استفاده کوي. دې کې کار نیګینه شوی او شیشه ده، کلاباتو پې کار شوی او دې کې بیا دې کې څادرونه 2 راځي، یو جالۍ راځي دې سره او بل بخمل راځي. بخمل راځي لکه مخکینۍ جوړې غوندې، مخکینۍ جوړې غوندې، مخکینۍ ډیزاین. کوم یو څادرونه بیا جالۍ به ډېر خلک خوښوي ورسره که؟ جالۍ هم خوښوي، بخمل هم اوس دا ورسره موس شوی. جالۍ داسې په سر راشي، هغه په اوږه اچوي. عموما د دې بیا همدا یو رنګ دی که نور رنګونه؟ رنګونه مختلف دي موږ سره. او کار څنګه؟ کار په همدې یو کار کې دی که نه مختلف؟ کار یې مختلف کارونه راځي. دې کې دا ګل کار شوی، بادامچه کار شوی، هغې کې بیا مختلف کارونه راځي، مختلف ډیزاینونه راځي. ډېر ښه. د دغه بخمل بیا کوم بخمل دی؟ دا هم 2000 دی که نه؟ دا بخمل 9000 دی. 9000 بخملونه راځي هندي. ډېر ښه. او د دې چې دا قیمت بیا د دې څومره دی؟ قیمت د دې 2000 افغانۍ دی. 2000 افغانۍ. دا نه ولې دومره قیمته ده نسبت نورو ته؟ د دې کیفیت اوچت دی، د دې کار وګورئ، غمي وګورئ، په دې دا اوچت رسي. ښه، ډېر ښکلی رنګ ده، ښکلی کار پکې شوی ده او ډېری به فکر کوم ناوېګانې شو، نو خلګانو پکې استفاده کېږي. نو د تاسو نه ډېره زیاته مننه ورور چې د دغه جامو د قیمتونو په اړه موږ ته معلومات راکړه، د کار په اړه. په پای کې تاسو یو ځل بیا خپل د دوکان پته په دقیق ډول ووایئ، تر څو لیدونکي که کوم څوک غواړي یا اخیستونکي چې د ادرس ورته معلومات دي. تاسو نه مننه چې دومره راغلی، ځان هم په تکلیف کو او خپل قیمتي وخت هم دلته ځای کړ. زموږ ادرس دی جلال آباد ښار، شریف مارکیټ، 2یم منزل، 9 ډیلی. څوک کولی شي، بهرې دوستان کولی شي ویې غواړي، کولی شي ورته پارسل یې کړو. او زموږ واټساپ شمیره ده 0808304 دا هم واټساپ شمیره ده، کولی شي اړیکه ونیسي، موږ یې خدمت کوو. بیا هم تاسو نه مننه، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. مقام فرش.
دوستانو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مې د پنجابي جامو همدارنګه شراره جامو او د نورو مختلفو جامو په اړه مې وړاندې کړې وه په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي او په لوی الله م سپارم ښې چارې او ښه وخت زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ